نو دوی به څه وایي چې صوفیا هم ټول د اهل سنت نه خارج دي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر کتابونه دي. زمنګ مولیان صاحبان، زمنګ نه د خلقو مولیان صاحبانو ته چې کله ته قرآن وایي نو هغه درته د خپل مولا قول پیش کړي. زمنګ مولوي صاحب خدا سي وایي، مطلب یې دا وي چې کني قرآن نه زمونږ مولوي صاحب اوچت دی، په کار دی چې د قرآن په مقابله کې مولوي صاحب ومنو. د معنا دا وي خدای پې پوهېږي نه. ما درته ویلي وو په تېر درس کې چې قرآن وایي چې څوک د قرآن درسونو نه د قرآن تعلیماتو نه مخ واړوي نو الله فرمایي چې زه په ده یو شیطان مقرر کم نو هغه د ده ملګری شي. نو دا مولیان او دا عوام چې کم د قرآن نه مخ چا اړولی دی دوی سره شیطان ورسره دی. که شیطان ورسره نه وی نو دوی به د قرآن په مقابله کې د خپل استاد خبره څنګه پیش کوله؟ ته ورته وایه چې الله دا ویلي دي، رسول الله دا ویلي دي، دی وایي چې علماء دیوبند داسې لیکلي. نو کله چې بیا یې راګیر کې چې به علماء دیوبند خدا لیکلي دي نو بیا درته وایي چې یاره دا فلانی کتاب چې دی که نه دا د فلاني خپل کتاب نه دی. نو ځکه موږ مجبور یو چې کله یو کتاب د هغوی پیش کو، کله بل په مخ 3 4 5 پیش کو چې انکار ته نه نشي کولی. او دا ټوله خوري موږ د څه دپاره کوو؟ صرف د عوامو ګمراهۍ نه بچ کولو دپاره. کني مولا سړی چې یو ځل ګمراه شي، مولیانو خود دین څه شی دی؟ د مولا سړي دین دی خپل استاز و مدرسه. د دې زه یو مثال درکم، خفه کېږي په دې خبرو څوک نه، دا خوږې خبرې دي، دا د ډاکټرۍ او د علاج خبرې دي. خو که په چا باندې چا وخوړه دا دوایي خو علاج به وشي، که نه خوري خو هسې ګرځي دي. که چرې زمونږ مولیانو خدای او رسول منلی نو دا ټولې دنیا مولیان به په یو عقیده روان وی چې هغه عقیده الله په قرآن کې را لیکلې ده، رسول الله په حدیث کې فرمایي. خو زمونږ دا مولیان چې په 300 لارو روان دي د دې وجه څه ده؟ ځکه چې مونږ خدای او رسول کم منو، نوم یې اخلو خو منو خپل استادان. د دې مثال وګورئ، یو سړی چې د دیوبندیانو په مدرسه کې سبق وایي تر مرګه پورې به دیوبندی وي که نه وي؟ او بریلی یو سړی چې د بریلیانو په مدرسه کې سبق وایي تر مرګه پورې بریلی وي که نه وي؟ نو د دې څه مطلب شو؟ چې دا حق لټوي. که دوی حق لټولی خو په کار دی چې یا دا هغوی پله لاړ وی یا په کار دی چې هغوی دې پله راغلي وی، حق لار کې یو شوي وی. خو معلومیږي چې نه د دغو حق مقصود دی او نه د هغو حق مقصود دی. خپلو پلارانو د خپلو استازانو په طریقې باندې تلل یې مقصود دي. بریلی وایي چې تر مرګه پورې ما نه د بریلیت لار خطا نشي. دیوبندی وایي چې ما نه تر مرګه پورې د دیوبندیت لار خطا نشي. همدارنګې هره ډله نومونه به څه له اخلو، خو دا 2 غټې ډلې دي اسې نومونه واخیستل. نور د هرې ډلې خپله ډله خوشحالول مقصود وي. بهرحال اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خیر الممات و خیر الحیات، نه خیر الحیات و خیر الممات، صفحه نمبر 134 کی لیکي. اوږد عبارت ده، ټول واورئ. یاد رکھو موت صرف جسم عنصری کو آتی ہے نہ کہ روح کو. وہی چې خیات ساته مرگ شده دا جسد عنصری لرازی، روح تا مرگ یعنی دا کم جسد عنصری دیتا ہوئی چې دا کم من خاورو کیگدو. وہی مڑی کی صرف دا بدن، روح نمری. موت سے صرف اس کا تعلق جسد عنصری سے منقطع ہو جاتا ہے. مرگ سرا صرف دو روح تعلق دے بدن نہ کٹ شی. زمنګ دا دیوبندیان سوئی نه هغه به چې څنګه قبر ته واچوي که نه بیا دوباره دا بدن ته دا روح راشي. مخکې ګوره بات اب یہ سمجھو انور شاہ نہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ، اب یہ سمجھو کہ لذت سے منتفع ہونے والا کون ہے. وہی چې اوس دا خبره زده کې چې دا قبر کې مزه او دا عذابونه چاته ملاویږي. کون ہے؟ دا څوک دی چې ورته خوندونه ملاویږي یا ورته عذابونه ملاویږي. آپ کی نزدیک یہ بدن، وی ستاسو خیال دا دی چې دا خوندونه دی بدن ته ملاویږي؟ هرگز نہیں،
बल्कि हकीकत ये है, अशरफ अली साहब वही च हकीकत दार है कि रूह मुनक़ते ना रूह मुंतफे और मुतलज़्ज़ होती है। वही हकीकत दार है कि दा प कब्र की ख्वंदुना और तकलीफुना सिर्फ और सिर्फ रूह ता मिलावेगी, हरगिज नहीं। आपके नजदीक ये बदन मुंतफे होती है, हरगिज नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि रूह मुंतफे और मुतलज़्ज़ होती है, सिर्फ रूह तो ख्वंदुना मिलावेगी। और जिस्म बमंज़ल आला व मरकब का है, वही बदन को प मिसाल द स्वार ले दे। और अब बजाय इस जिस्म के जो मौत के बाद फना और शिकस्ता हो जाता है, रूह का मरकब दूसरा जिस्म बनता है। वही दा बदन चे दे दा रूह स्वरली दा, मर्ग न मख की रूह प दे बदन स्वरो स्वरली पे कावला। कल चे मर्ग सरा दे बदन न अल्लाह जुदा कड़ो और दा बदन फना और शिकस्ता शो, इन्हें खावरो खड़ो। उस बसवई चे अशरफ अली तानी अहल सुन्नत के न दे सके ची वेली दी ची बदन है उखड़ो, अलका दाई नहीं दी वेली ची दार चा बदन है उखड़ो। द शुहदाओ बदनुना और द अंबियाओ बदनुना खो महफूज दी, खो रूह तेना वतले दे कटशे दे। नो आगा वही अशरफ अली तानवी खैरुल हयात व खैरुल ममात 134 के कि रूह का मरकब दूसरा जिस्म बनता है। कला चिद मर्ग सरा रूह दे बदन न मुनक़ातेश अल्लाह तेरा वस्त नो उस दे रूह ता अल्लाह बलस वरली बल बदन वर की, जिसको जिस्म मिसाली कहते हैं। आगे ता जिस्म मिसाली वही। अब रूह इस जिस्म के जरिए इंतफाआत व तलज़्ज़ुज़ात हासिल करती हैं, वही उस रूह अकबल बदन सरा जिस्म मिसाली सरा ख्वंदुना अखली व तकलीफुना वता मिलावेगी। और ये जिस्म मिसाली वो नसमा है जो मुतकल्लिमीन अहले जाहिर उसको रूह कहते हैं। वही दा हगा नसमा दा द्वयम बदन चेदी ता मुतकल्लिमीन रूह वही जके च मुतकल्लिमीन वही च सू रूह नली आगा दा जिस्म मिसाली ता हम रूह वही। नो अनवर शाह कश्मीरी पुद्रो किताबुन हवाले सरा, इमाम अलूसी अल हनफी, शेख सादा कोरानी, अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह चलोर वाड़ा वही चे रूह दे बदन न कटशी वूजीनो आगे ता अल्लाह बल बदन वर्कई जिसमें मिसाली और दा खावरों के जिस्म द ख्वन्ना और द अजाब ना बिल्कुल फारिग दे चशे दे फारिग गोया की द द्वया में डाले और द दे दरिया में डाले। पैवा खबर इत्तेफाक दे चे खावरों के प्रोत बदन ता न ख्वंदुना मिलावेगी न वर्ता अजाबुना मिलावेगी। सिर्फ दे के फर्क दे चे द्वया मडला वही चे सिर्फ रूह ता ख्वंदुना अजाबुना मिलावेगी और दा दरिया मडला सुफिया किराम वही चे ना रूह बदन द्वाड़ो ता खुदे बदन ता ना बल बदन ता मिलावेगी। बल हवालाम पे गोरश पगमा हवाला इमदादुल अहकाम दादा अल्लामा जफर अहमद उस्मानी किताब दे, अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह पर सरपरस्ते के लिए कले शेद गोया की द्वाड़ो किताब दे। अगा इमदादुल अहकाम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 839 की लिखी, जिसमें मिसाली की सबूत पर अगा वही मय्यत जो कब्र में उठकर बैठती है वो बैठना बरज़खी है जो इस जिस्म से नहीं बल्कि जिस्म मिसाली से होता है। अगा वही चिदा कब्र के हदीस की चिरागली दी ची मुर्दा दोबारा राकी नवी वही दा केनावल पा कब्र की चीदी दा केनावल बरज़खी दी, दुनियावी केनावल नहीं चिता दुनिया की वही चरानीगी की ओ दा बदन रानी की ना, जो इस जिस्म से नहीं बल्कि जिस्म मिसाली से होता है। वही आगा कब्र की चिराकी नवी आगा मिसाली जिस्म राकी नवी, जिस मिसाली जिस्म चढ़ता है आगा इलियीन के आगा बरज़ख के बरज़ख तो शेर दा बरस्तु बयान हो जना खल कोई जमदा कब्र बरज़ख दे कम जाहिला कब्र बरज़ख संग दे ची आगे की इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह शरह सुदूर की लिखी वज़ालिकल बरज़ख इंद मुनक़तिल अनासिर बहैसु ला माअ वला हवा वला तुराबा वला नारा हवाला इंशाअल्लाह मखरश शरह सुदूर की सुयूती वही ची बरज़ख हागा ज़ैदे ची पागी की चलूर अनासिर नश्ता नवर के हवाश्ता न पके ओबश्ता
نه پکې خاوره شته او نه پکې اور شته. دا قبر کې خاوره شته که نشته؟ هغه وایي چې خاوره پکې نشته. نو برزخ څنګه قبر دی؟ یعنی دا عرفي قبر او اصطلاحي قبر جدا خبره ده. رستو براشي خیر ان شاء الله خپل بیان ته بل درس ته غوږ نیسي ان شاء الله. نو انور شاه کشمیری رحمت اللہ علیہ نے علاوہ اشرف علی تانوی ظفر احمد عثمانی وہی چیز جو اس جسم سے نہیں بلکہ جسم مثالی سے ہوتا ہے. اوس د صوفیاء کرامو عقیده څه شوه؟ هغه وایي چې د قبر عذاب او ثواب روح او جسم مثالی ته ملاویږي، دا خاورو کې پروت جسم ته نه ملاویږي. جسد عنصری علماء دیوبندم ګوره د صوفیاو کې شامل دي، ځکه مې حواله ټوله د دیوبندیانو درکې انور شاه کشمیری، عرف الشذی، فیض الباری او د اشرف علی خیر الحیات و خیر الممات او د ظفر احمد عثمانی امداد الاحکام. علماء دیوبند هم په صوفیاء کرامو کې شمار دي نظریتن په دې خبره کې. نو د دوی اتفاق دی چې د ځمکې والا بدن چې دی دا د عذاب او د ثواب نه بالکل فارغ دی او عادتن فارغ دی. خرق عادت خبره جدا ده، لکه دی خو ګوره خرق عادت خبره یعنی که کرامتن یا معجزتن کله کله په دې بدن باندې آثار ښکاره شو، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسپا په دې قبر باندې ټوپې ووهلو، یا د بعضې مړو اوازونه پیغمبر واورېدل، صحابه ورسره ونه واورېدل، یا بعضې اولیاو ته څه شی منکشف شو، نو دا د خرق عادت خبره ده، دا د معجزې او د کرامت خبره ده. هغې نه استدلال نه کېږي. استدلال نه کېدلو مطلب دا دی لکه کاڼي رسول الله سره خبرې کړي دي که نه دي کړي؟ خو څوک دا ویلی شي چې هر کاڼی خبرې کوي؟ ځکه نه شي ویلی چې معجزې نه او کرامت نه استدلال نه کېږي. لرګي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړي دي، ته اوس ویلی شي چې هر لرګی خبرې کوي؟ نو خبره دا ده چې د طایفه ثانیه او د ثالثه په دې خبره اتفاق ده چې دا ځمکه کې پروت جسد چې دی د عادتن د عذاب او د راحت نه بالکل فارغ دی. البته د خرق عادت خبره جدا ده، ځکه چې دوی صرف اول دویمه ډله چې دا صرف روح لره د عذاب او د ثواب قایل دي، او دا دریمه ډله د صوفیاو چې دا روح او جسد مثالی لره د عذاب او د راحت قایل دي. او صرف روح لره چې قایل دي یا روح جسد مثالی لره چې قایل دي، نو روح خو قبر کې شته دی نه. روح که چرې نیکان خلق دي نو الیین کې دی روح، او که بدان خلق دي نو په سجین کې دی روح. جسد مثالی صوفیا وایي چې روح په جسد مثالی کې دی، نو جسد مثالی هم په قبر ارضی کې نه دی پروت، د ځمکې په قبر کې نه دی پروت، ځکه چې هغه روح سره دی، هغه سجین کې دی یا علیین کې دی. نو ځمکې والا قبر عذاب او د راحت نه به هر حال دا دوه ګروپه منکر دي. د ځمکې قبر عذاب نه د ځمکې کې چې کم قبر خلق راوباسي په کهیو بلچو سره کم شی چې راکنو منګه، دا دویمه ډله او دا دریمه ډله چې دې کې علماء دیوبند هم شامل دي، دا به هر حال د ځمکې والا قبر د عذاب او د راحت نه د دواړه ډلې خو منکرې دي، دې کې شک نشته. بیا هغې باوجود ولې دا خلکو مسلمان هم شمار کړي دي، اهل سنت کې هم شمار کړي دي؟ معلومیږي داسې چې عذاب قبر بلا بیان کیفیت خو حق دی، دینه چې څوک منکر وي ګډوډ دی. چې دینه منکر نه وي نور که کیفیت د عذاب کې د چا هر څنګه عقیده وي هغه سړی ګناهګاریږي پې گنجایش پکې شته. لکه دا ګوره دا زده کوی لہذا دا دویمه ډله او دا دریمه ډله دا د خاورو کې پراته جسد د عذاب او د راحت نه خو به هر حال منکر دي، ځکه چې یوه وایي چې صرف روح ته میلاویږي او روح وي په علیین کې،
یا په سجین. د دویمه وایي چې روح او جسد دواړو ته ملاویږي. جسد نه مراد مثالي جسد دی، هغه هم په قبر کې ني. مثالي جسد قبر کې ني، هغه ملته. نو گویا کې د ځمکې قبر نه خو دا دواړه منکر دي، ځکه چې عرف کې خو قبر هم دې ته وایي، لغوي قبر او عرفي قبر خو هم دې ځمکې والا ته وایي. او دغه دواړو ډلو دغه ځمکې والا قبر کې عذاب او ثواب نه منکر دي. نو چې کله لغوي طور باندې همدا قبر دی، ځکه چې قرآن ویلي دی ولا تقم علی قبره، دغه د خاور والا قبر ته مراد ده. دا قبر عرفي لغوي. کله وی حتی زرتم المقابر، کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، دې ځکه دغه ځمکه والا قبر مراد ده. کله وی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله زما قبر نبوت ما جوړوا چې خلک عبادت کوي، دینم دغه قبر مراد ده. او په فقہ کې چې څومره زیارت قبور بحثونه دي، دا هم د خاور والا قبر مراد ده. شق او د لحد والا بحث چې راغلی دی، دې کې د خاور والا قبر مراد ده. جوهر کا مې جوهر وا دې کې د خاور والا ده. څومره بحثونه چې دي چې د انسانانو لاس لاندې ابحاث دي، هغه کې ټولو کې مراد دا قبر لغوي قبر عرفي دا د خاور والا قبر مراد ده. نو دا دواړه ډلې د خاور والا قبر کې د عذاب او د ثواب نه منکر دي. یغي باوجود ولی اهل سنت والجماعت دا خلق د اهل سنت نه ندي استی، ولی ورته منکرین د عذاب قبر ندي ویلي. نن زمانه دیوبندیان خو کوي او دا د عذاب قبر منکر دي، لکه چې دوی وایي چې پنځ پیریان د عذاب قبر منکر دي، عثمانیان د عذاب قبر منکر دي، مسلمین د عذاب قبر منکر دي. ډیرو خلکو نه وایي والله اعلم. خو مونږ چې څومره لیټریچر د دې خلکو پڑھاو کړی دی، دا یو کس هم د عذاب قبر نه منکر نه دی. کیفیت کې اختلاف دی، او په کیفیت کې خو ما ته وایي چې اهل سنت والجماعت څومره اختلاف دی. درې ډلې خو ما تاسو لا اوسه پورې لا بیان کړې، څلورمه لا پاتې ده. دا درې واړه ډلې علماو په مسلمانانو کې اچولي دي که نه، او منکرینو کې اچولي دي؟ نه، د قبر عذاب په منونکو کې اچولي دي. او سوال دا دی چې لغوي قبر خو همدا د خاورو قبر دی، او دا دویمه ډله او دا دریمه ډله د خاورو کې د پراته جسد او په خاورو کې د وتلي قبر د عذاب او د ثواب نه دا دواړه ډلې منکرې دي. چې د خاورو په دې سوړه کې خو بیخي وي چې عذاب نشته، دا دوه ډلې وي. او ما درته ووایي چې په دې کې انور شاه کشمیری، په دې کې روح المعانی، په دې کې ابراهیم قرانی، په دې کې اشرف علي تانوی، په دې کې ظفر احمد عثماني، دا ټول شامل دي. او تمام متصوفین، عبدالقادر جیلانی، مجدد الفسانی، بویزید بستامی، او دا څومره لوی لوی اولیاء د امت چې خلک ګڼي، دا ټول په همدې صوفیاو کې شامل دي چې هغوی وایي چې د خاورو په دې سوړه کې نه عذاب شته او نه ثواب شته. روح ته عذاب و ثواب ملاویږي په برزخ کې. برزخ کې هغه ته بل یو بدن ملاو شوی دی، هغه ځای کې هر شی ورته ملاویږي. هغه شرعي قبر دی او دا عرفي قبر دی. نو چې کله دا دواړه ډلې د دې عرفي قبر د عذاب او د ثواب نه منکرې دي، نو اهل سنت والجماعت دا ولی مسلمان شمار کړي دي، او ولی د عذاب قبر منکرینو کې نه دي شمار کړي، او ولی اهل سنت کې شمار کړي دي؟ د دې جواب مختصر دلته تفصیلی جواب د قبر په تعیین کې به ان شاء الله بیانوم چې قبر کم یو دی، عرفي کم دی او شرعي کم دی. مختصرا جواب دا دی چې د قبر دوه اطلاقات دي. قبر د دوو ځایونو نوم دی. یو قبر د ځمکې والا کندې ته ویلی شي، دا هم قبر دی. څوک د دې قبریت نه چې انکار کوي هغه به هم غلطي وکړي، دا هم قبر دی. خدا قبر عرفی یا قبر لغوی دی. او دویم قبر برزخ کې دی، هغې ته قبر شرعي وایي. نو اول دا ځمکې والا قبر چې دی، دې ته لغت والا مقر المیت وایي. لغت علما دا چې ذکر کوي دا د خاورو والا، دا د خاورو ډیری چې ذکر کوي نو وایي چې مقر المیت. کله وایي موضع دفن الموتى،
موضع دفن الموتى دوی خوی چې مړي ژوندي دي نو ته چې لغت کتابونو بیا ولې لیکلي دي چې موضع دفن الموتى بیا خو په کار دی چې ولیکي چې موضع دفن الاحیاء د ژوندیو خلکو د خښولو ځای ولې لغت والا لیکي چې د مړو د خښولو ځای دا دنیوي طور باندې مړه دي څوک چې مړو نه د ژوند توقع لري او هغوی نه غوښتي کوي او هغوی باندې دا یقین وي چې دا در رسېدی شي دا مددونه کوي شي دا داسې ژوندي دي دا خلک د قرآن او سنت نه خلاف دي دا خلک کفر طرف ته بوزي دا مړه دي مړې وي او الله او رسول چې دوی ته ژوندي ویلي دي دا د الله په نس ژوند دی هغه بل ژوند دی هغې باندې الله ښه پوهېږي ولکن لا تشعرون قرآن ویلي دي چې تاسو په هغې ژوند نه پوهېږئ نو دوی پې څنګه پوهېږي چې الله وایي چې تاسو پې نه پوهېږئ انشاءالله د دې بیان په دې درسونو د عقیده کې را روان دی مخکې هغې باندې به هم خبره کوو نو دغه د ځمکې والا ډیری چې دی دې ته مقر المیت وایي موضع دفن الموتى ورته وایي نو چونکې د راحت او د عذاب نه علاوه راحت او د عذاب نه علاوه چې څومره مسایل دي هغه همدې د خاورو ډیري سره تعلق لري عذاب او راحت نه علاوه څه مطلب زیارت قبور هم دې سره تعلق لري ولا تقوم على قبره هم دې سره تعلق لري د خاورو ډیري سره دا قبر دومره جوړ کا او دومره مه جوړ او دا هم دې قبر سره تعلق لري مال په باندې مه پرېږده او امتیازې پکې مه کوه قبرستان کې دې قبر سره تعلق لري دنیوي چې څومره احکام دي د عذاب او د ثواب نه علاوه دا ټول کم ځای کې چې د قبر خبره ذکر شي او د عذاب او د ثواب خبره نه نو هغې نه به دا ډیری د خاورو مراد نو یو قبر دا دی خو چې کله د عذاب او د ثواب تذکره راشي نو بیا به دا قبر د خاورو ډیری مراد نه ځکه چې متکلمین قرآن او سنت وګوره قرآن او سنت کې چې چرته هم نور ابحاث راغلي دي د عذاب او د ثواب نه علاوه هلته د قبر صیغه راغلې ده خو چې کوم ځای کې د عذاب او د ثواب خبره راغلې ده هغه ځای کې به د قبر لفظ ونه ګورې نو یو اطلاق د قبر په دې خاورو ډیري باندې کیږي او دویم اطلاق د قبر په برزخ باندې کیږي برزخ هغه خبرې چې غیبی امور سره تعلق لري مثلا ثواب او عذاب دا اوس غیبی امور سره تعلق لري دا د متکلمینو وظیفه ده نو کله چې فقها د قبر ذکر کوي نو هغې نه زمینی د ځمکې قبر مراد وي او چې کله د عقیدې مولیان د قبر ذکر کوي د عذاب او د ثواب ذکر کوي نو هغې نه عالم برزخ مراد وي چونکې فقهي احکام متعلق دنیا سره دی نو هغه ځای کې د قبر نه دا زمینی کنده مراد ده او غیبی امور ثواب او عذاب دا چونکې آخرت سره تعلق لري دې ځای کې قبر نه مراد برزخ وي او د قبر دا دوه اطلاقات ځان لري څوک چې په دې کې خلط راولي هغه امت جګړول غواړي څوک چې وایي چې نه قبر دا یې یو دی یا وایي چې هغه دی دا بالکل نه دی دا دواړه غلط وي او د عوامو د جنګولو مقصد دی دا د ځمکې والا هم قبر دی هغه د برزخ والا هم قبر دی دواړه قبرونه دي یونه هم انکار نشته خو د دې قبر تعلق ځان له خبرو سره دی د قبر تعلق ځان له خبرو سره دی ځمکې والا قبر فقهي احکامو سره تعلق لري جنازې سره مانځه سره دعا سره زیارت قبر کوا زیارت مکوا قبر جوار جوړوا جوار ما جوړوا اوچته کا خکته کا پورته کا ګلونه په ما چوا جنډې په ما لګوا مالګې په ما چوا دا ټول فقهي احکام دي دا د خاور ولا قبر سره تعلق لري خو چې کوم ځای کې د عذاب او د ثواب مسله راشي هغې ځای کې بیا هغه قبر دی بیا دغه ځای کې هغه نشته په دې به انشاءالله مخکې حوالې ګورئ د 5-6 علماو حوالې مې پې ولیدې اوس دا برزخ دی چې شی هسې مختصرا مال ته وایي چې تفصیل خو بیا رستو خپل ځای کې را روان دی ځان له درس کې چې قبر کم یو قبر دی دا برزخ د دوو څیزونو په منځ کې پردې ته ویلی شي خو دا لغوي معنی ده شرعي معنی ده د دنیا او د آخرت په منځ کې چې کومه زندگی ده کم عالم ده دنیا نه اخوا آخرت نه را دی خوا نه دنیا ده
او نه آخرت ته. دا دریم عالم په دې منځ کې دې ته برزخ ویلی شي. امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور صفحه نمبر 106 کې مخکې مې حواله ورکړې وه، یعنی عبارت مې ذکر کړی و، حواله یې دغه شرح الصدور صفحه نمبر 106 کې جلال الدین سیوطی لیکي وذلك البرزخ عند منقطع العناصر بحيث لا ماء ولا هواء ولا تراب ولا نار. یو ملا ګوټ کې سره ما خبره کوله، ما ورته وی چې لکه ته خو خلکو ته وایي چې قبر همدا قبر دی، دا خاورو قبر ته دې ګوته اوږده کړې وه، چا نه مې اورېدلي دي چې تا وی چې همدا قبر دی. یو که نه دی که نه. ما ورته ووی چې ابن ابي العز الحنفي رحمه الله شرح عقائد الطحاویه کې لیکلي دي چې عذاب القبر هو عذاب البرزخ. دې څه وایي؟ دې ماته وایي چې خو همدا قبر برزخ دی که نه، همدا قبر برزخ دی. نو ما زړه کې وی چې ماشاء الله ماشاء الله د اخري زماني مولیان دغسې. نو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي دا برزخ چې دی وی دې کې 4 عناصر 4 چې دي دا پکې نشته. لا ماء ولا هواء ولا تراب ولا نار. برزخ اغزه ته وی چې هغې کې نه اوبه شته، نه پکې هوا شته، نه پکې خاوره شته، نه پکې اور شته. دنیوي اخروي اور ځان لره د جهنم. دا 4 عناصر د دنیا چې کم دي، د دنیا هوا، د دنیا اوبه، د دنیا خاوره، د دنیا اور به په هغه ځای کې نه وي. نو په دې قبر کې دا خاورو کې چې موږ کومه کنده وباسو دې کې خاوره شته د دنیا که نه شته؟ نو دا څنګه قبر دی د خدای جاهله؟ نه دا څنګه برزخ دی؟ مخکې ګوره هغه عبارت چې ملا ویلی و ابن ابي العز الحنفي شرح عقیدة الطحاویہ صفحه نمبر 451 کې لیکي وعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ وكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه قبر او لم يقبر. هغه عجیز ته د مخکې عبارت پته نه وه. نو ما چې ورته وویل چې عذاب القبر هو عذاب البرزخ وي چې خو دغه قبر برزخ دی که نه، نو هغه ته عجیز ته دا پته نه وه چې په برزخ کې نه هوا وي، نه خاوره وي، نه اور وي، نه اوبه وي. نیم مولا خطره ایمان دا قبر دی زور خلکو له ورکوي، او بیا وایي چې غیر مقلدینو نه ځان وساتئ، اهل حدیث ډېر خراب خلک دی، بیا وایي چې دا قبر دی. او دې جاهل له دا پته نشته چې دې قبر ته د خاورو قبر ته اصلي قبر صرف اهل حدیث وایي. دا د غیر مقلدینو مسلک دی. انشاءالله زه بیا وروستو ذکر کوم چې سترګې کولاو شي د دې مولیانو چې یو طرف ته خو غیر مقلدینو نه وایي چې دا داسې ګمراه دي او دا داسې بېدینه دي، او غیر مقلدینو نه اهل حدیثو نه ځان وساتئ. بل طرف ته وایي چې قبر همدا د خاورو څلی قبر دی، عذاب هم همدلته دی، ثواب هم همدلته دی، جنت هم همدلته دی، جهنم هم همدلته دی. نو د خدای جاهله چې یو طرف ته اهل حدیثو نه وایي چې ګمراه دي، بل طرف ته وایي چې قبر همدا قبر دی، نو دا خو د هغوی عقیده ده. موږ خو اهل حدیثو نه وایو چې ګمراه دي، ځان پوه کړئ. موږ اهل حدیث یو هم نه، غیر مقلدین یو هم نه، خو موږ اهل حدیثو ته ګمراه نه وایو، حق پرست خلک دي، هغوی نه نفرت نه کوو، خو په هره خبره کې مو ورسره اتفاق نشته، ځینو خبرو کې مو ورسره اختلاف دی. کوم ځای کې چې ګڼو چې دا ټیک نه ده هغه ځای کې اختلاف دی، خو هغه داسې اختلاف نه دی چې په هغې موږ دوی کافر وګڼو یا یې ګمراه وګڼو. راجح او د مرجوح اختلاف دی، د افضل او د غیر افضل اختلاف دی. دوی خو تېنه نفرت کوي، ګمراه ورته وایي. نو بیا څنګه خلکو ته وایي چې دا قبر دی؟ ته فتاوا دین الخالص د شیخ امین الله الپېښوري وګوره چې هغه لیکلي دي چې قبر همدا قبر دی، دا خاورو والا. بهرحال نو ابن ابي العز الحنفي شرح عقیدة الطحاویہ کې وایي 451 کې وعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ وكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه قبر ولم يقبر. دې عبارت باندې لږ سوچ وکړئ. عذاب القبر دا مبتدا ده خو معرفه ده.